سلامونه لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاستئ. یو ځل بیا ښه راغلاست ذهین افیشیل یوټیوب چینل ته. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د حساب پې نوي اپډیټ په اړه مکمل معلومات درکړم او یو بل خوش خبری دا ده چې په نوي اپډیټ کې ویزا کارت راغلی، د هغې فالولو مکمل طریقه به هم زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. نو ملګرو راځو ویډیو په طرف باندې ټول معلومات په ویډیو کې درکړم. ویډیو مه سکپ کوئ او ټول وګورئ ځکه مهم معلومات د حساب پې ویزا کارت په اړه همداسې د حساب پې نوي کوم اپشن اضافه کړي، دا ټول معلومات زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم. نو که چېرته تاسو ذهین افیشیل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو ضروري درسره سبسکرایب کړئ. اپډیټ به کوئ د پلی سټور نه یا اپ سټور نه به تاسو دا اپډیټ کړئ. کله هم چې اپډیټ کوم ملګرو دا به تاسو راخلاص کړئ. ښه ملګرو زه به تاسو ته اول د ویزا کارت په اړه معلومات درکړم. لومړی خو دا چې تاسو په دې باندې باید پوه اوسئ چې څومره نړیوال پیمنټونه دي یا یو شی څوک آنلاین ډول باندې اخلي نو هغه به دوه کارتونه نه اخلي، یا به ویزا کارت نه اخلي یا به ماسټر کارت نه اخلي. د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ د دې دواړو ترمنځ هېڅ فرق نشته، فقط د نوم فرق دی او یو څه لږ خصوصیات سره جدا دي. ځینې فیسونه کم دي، ځینې زیات دي. نو تر ټولو ښه چې دی هغه ویزا کارت دی. بیا دا خپله دا کارډونه دوه بڼې لري، یعنې یو ورچوال وي مثال آنلاین لکه حساب پې چې اوس موږ ته راکړی، یو چې دی فزیکل وي مثال موږ ته کارډ راکوي موجود وي را سره. نو د ورچوال ګټه دا ده چې مثال هر آنلاین کې کار کوي، سایټ کې هر سایټ کې هر ځای کې شی کې اکثره چې مثال سپانسر کوئ، ویزه پې وهئ، مثال هغوی فیس جمع کوئ. لکه پاکستان ویزې لنډ مثال یې تاسو درکړم چې اوس تر اوسه به خلکو وهلي نو هغې دپاره به بانک نه یو کارډ اخیستو، هغه کارډ باندې بیا دوی هغه پیسې جمع کولې. نو تاسو آنلاین ویزا کارډ نه د حساب پې نه هم اوس کولی شئ. سپانسر خلک کوي تاسو ته ګران بیه باندې کوي، مثال وایي چې موږ هلته نړیوال ماسټر کارډ دی هغې نه پیسې جمع کوو، نو تاسو اوس خپله سپانسر کولی شئ همدا ویزا کارډ باندې. همداسې علي بابا، امازون، داسې نور سایټونه وي یا وي پي ان تاسو اخلی آنلاین یا یو بل شی وي تاسو غواړئ آنلاین پیمنټ ورته وکړئ نو هغه ټول پیمنټ تاسو د دې نه کولی شئ. صحیح ده. د فزیکلي بیا ګټه دا ده چې هم آنلاین کار کې هم هر ای ټي ایم کې تاسو هغه استعمالولی شئ او خپلې پیسې نغدي ویستلی شئ. نو دا چې دی ملګرو موږ سره حساب پې نن ورځ لانچ کړی دی، نن ورځ 2024 اګست 14 تاریخ باندې حساب پې ویزا کارت ټولو پیرودونکو ته وړاندې کړو او کولی شئ استفاده ترې وکړي. ښه د دې فالول څنګه دي، څه ډول کېږي او چاته نه وي ورکړی د هغې حل لاره څه ده؟ نو د دې فالول خو دا دی اول ورځ تاسو ته فالول طریقه در وښیم. شاید ځینې برخې په سکرین ریکارډ کې رانشي ځکه هغه سکرین شاټ هم نه ترېنه اخیستل کېږي، سکرین کې به هم سکرین ریکارډ کې به هم هغه ځایان صفحه توره راځي. نو تاسو به دغه ویزا کارت چې صفحه ته ګورئ د اول صفحې ته چې راشي افې کارت وي، دلته به تاسو ګورئ دا افې دی، دلته افې لیکلی دی. صحیح ده. او چې داسې پورته کش کوئ دلته به ویزه لیکلی وي، دا ویزه کارت صفحې ته چې راغلی په دې به کلیک واخلئ، کارډ باندې به صحیح او کلیک وکړئ. کله چې د کلیک وکړو شاید دا صفحه تاسو ته ښکاره شي یا ښکاره نه شي. که چېرته نه ښکاره کېدل نو تاسو دا خبرې واورئ په هغې ترتیب باندې مخکې لاړ شئ. صحیح ده. دلته دې صفحه کې بیا دوه اپشنونه راځي، یو چې د کارډ د پاس لاندې یو سیټینګ دی، یو کارډس په نوم باندې اپشن دی، په دغه کارډس اپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته بیا بله صفحه راځي، بیا هم کارډ دی په دې کې او دې کې درې اپشنونه لاندې دي، یو سیټ لیمټ دی، یو شو ډیټیلز دی، یو لاک کارډ دی. نو شو ډیټیلز باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده. نو دلته به تاسو د خپل حساب پې پن کوډ چې دی هغه به تاسو دلته ورکړئ. سمه ده. کله چې ورکړو نو ستاسو به د خپل دا کوم ویزا کارت چې حساب پې تاسو درکړی دی دغه ورچوال د دې کارت نمبر او ایکسپایر ډیټ او سی وي وي دا درې نمبر به تاسو ته شو شي. نو دغه به تاسو کاپي کړئ ځان سره کوم ځای کې حساب کوئ. خو یو مهمه یادونه چې دا کارت نمبر سی وي وي او ایکسپایر ډیټ هېڅ کله هم له یو چا سره هم باید شریک نه کړئ، ځکه که چېرته یو نفر هم تاسو دا نمبر او دا سی وي دا شیان ترلاسه کړي نو ستاسو د حساب پې نه به پیسې وباسي. نو دې برخه کې ډېر زیات پام کوئ. دلته موږ ته لاندې یادونه هم لیکلې چې هېڅ کله هم تاسو باید دا کارت نمبر شیان چا سره شیر نه کړئ. نو دا بیخي نه عکس ته واخلئ، نه چا سره شیر کړئ، نه چا سره شریک کړئ، نه چا ته د اکونټ ورکړئ، ځکه چې دا ستاسو امنیت او سکیورټي ته باید د دې خیال وساتئ. ښه د راځو د دې دا فالولو طریقه ده. مثال که چېرته نه فعالېږي پیسې به د اکاونټ کې کم وي نو 500 افغانۍ واچوه، خو پیسې در نه وهي صرف دا کارت نمبر شیان درته بیا شو کوي. او که چېرته تاسو ته دا کارت نه و درکړی، حساب پې ته تاسو دا کارت نه و درکړی، دا یو بله تشه صفحه وه، نو بیا تاسو راشئ سیټینګ ته او دلته سپورټ چیټ دی، په دې سره
میسج وکړه سپورټ چټ والا ته میسج وکړه تکلیف کوي ته وایي ماته ویزه کارت نه درکړی بیا به هغوی دا مشکل حل کړي صحیح شوله بله خبره ملګرو دا چې په دې کې نور څه اپډیټ راغلی دی بل اپډیټ مهم اپډیټ دا دی چې مخکې به موږ پیسې لګلې دلته به یو آپشن و سینډ او ریسیو دوه آپشن اوس دی یو سپینډ دی یو ایرن دی مثال سپینډ موږ پیسې لګو مصرف کوو او ایرن موږ پیسې ګټو نو اول به دا سپینډ برخه درته تشریح کوم بیا به درته ایرن برخه تشریح کوم سپینډ برخه لنډ تشریح کوم چې ویډیو اوږده نه شي په سپینډ برخه چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو دې کې دوه سیټینګ دي یو لیکلې بڼه تاسو ته وښایي په 3D باندې دې کلیک وکړو دلته تاسو ته آیکن د دې وښایي مثال ګوره دلته الکتریسټي برق بل دی ایزي لوډ دی همداسې ګورنمنټ فیسونه دي تلویزیون فیس دی واوچرز دی انټرنیټ بلونه داسې بس ټیکټ د تیاري ټیکټ ټیکسي دا نو ټول شیان دلته آیکن مثال تاسو ته شو کوي او دلته که 2D باندې کلیک واخلئ تاسو دا خطونه سیب شو کوي خلاص نو که خط باندې نه پوهېږئ 3D شکل کې ځان ته واړوئ که په خط پوهېږئ په 2D کې روانه کړي دلته یې زیروډ او دا شیان ټول بیا تاسو یو چیک کوئ تاسو کولی شئ بله برخه ملګرو راځو ایرن برخې ته ایرن برخه چې کله کلیک واخلئ په دې کې نوي څه راغلي دي ګوره ملګرو په دې کې نوي او ډېر ښه چې راغلي دي هغه دا دي چې تاسو څو لارو نه د حساب پې نه پیسې ګټلی شئ لومړۍ لاره دا ده چې تاسو خپل ملګري انوایټ کړئ انوایټ ټو حساب پې مثال خپل ملګري حساب پې ته انوایټ کړئ په دې به کلیک واخلئ دا څه ډول کار کوي او څه ډول ترتیب یې ده دلته ټول معلومات لیکلي ګوره ایرن 10 افغانۍ فار ایوری یوزر دیټ اکسپټ یور انویټیشن ټو جوین حساب پې مثال 10 افغانۍ تاسو درکوي چې یو کس تاسو انوایټ کړئ حساب پې ته خو څه ډول تاسو درکوي چې مثال دغه لینک د لارې تاسو خپل کس ملګري انوایټ کړئ او هغوی خپل اکاونټ ویریفای کړي او کارت یې واخلي مثال روزمره استعمال کړي نو تاسو ته به 10 افغانۍ د یو نفر په سر باندې کمیشن درکړي سمه ده ډېره ښه ګټه په دې کې شته که تاسو ډېر کار وکړئ ډېر پیسې هم ګټلی شئ نو دغه لینک دی خپل لینک به کاپي کړئ ملګرو سره شریک کړئ او هغوی به د دې د لارې راشي او تاسو ته به پیسې درکړي سمه ده بیا دلته یو بله برخه ده چې دلته تاسو انوایټډ یوزر خپل کتلی شئ مثال څو کسان هم انوایټ کړي دي هغه ټول لیست دلته لاندې موجود دی اوس ما 315 نفر انوایټ کړي دي مخکې نه زه حساب پې ته کار کوم نو هغوی هغه وخت نه تر اوسه ما 315 نفر انوایټ کړي دي نو دا تاسو خپل لیست هم ډاشبورډ کې هم وښایي چې څومره کسان انوایټ شو څومره ویریفایډ دي څومره دي نو دا معلومات دي سمه ده بله برخه به راځو په ایرن برخه کې بیکم ان ایجنټ ته مثال تاسو حساب پې خدمات وړاندې کوئ دې د لارې هم پیسې ګټلی شئ خبردار په دې کې ریکویسټ لون د مثال قرض اخیستل دي دغه باندې کله کلیک واخلئ دلته بیا دغه متحد انتخابي کیسې د کوم مؤسسه ده هغه به انتخاب کنټینیو ووهئ مثال د دوی نه قرض اخلي قرض څه دپاره اخلي سولر پینل مثال سولر شیشې اخلي کور یا دکان ته شیان اخلي مثال چې اخلي سمارټ فون مثال موبایل دپاره قرض اخلي د دوی نه نو بیا د تحویلولو وخت چې دی شپږ نه تر 13 میاشتې پورې دی د 20,000 افغانۍ نه تر 1.5 افغانۍ پورته د قرض درکوي بیا دا ته وګوره نور مخکې لاړ شه د دې معلومات هم باید خپله وګوره ځکه زه ډېر معلومات نه ورکوم چې بیا ویډیو ډېره اوږدېږي کله کوم مشکل ما سره اړیکه نیسئ صحیح ده په ویډیو ډسکرپشن کې زما لینک دی د چینل هلته راځئ هلته زما بیا شخصي نمبر هم شته دی یا میسج کولی شئ بل چې د سلیکټ یور پروفیشن مثال تاسو مسلک مطابق که ته چېرته ډریور یې که چېرته ته ډلیوري کوئ که چېرته رسټورانټ لري منیجر یې که چېرته اسپتال لري یا ډاکټر یې کلینیک لري یا دواخانه لري یا هم لابراتوار لري هغو دپاره دی آترز دی مثال که چېرته لیکوال هم کولی شي پیسې د حساب پې نه وګټي یعنې دا برخه د حساب پې نه د پیسو ګټلو برخه ده سمه ده بل بېرته راځو دلته به زه راشم هم د اول برخې ته اوس په دې کې نوي څه دي نوي دا دي مخکې هم پیسې لګلې دلته به یو آپشن سینډ آپشن د لارې اوس دلته هغه آپشن دلته راغلی ګورې سینډ مني مثال که ته بل ملګري ته بل حساب پې اکاونټ ته بانک اکاونټ ته پیسې لګي د حساب پې نه نو دې باندې کلیک واخله کله چې په دې کلیک واخلې نو حساب پې اکاونټ ته مثال دا ټول وګورئ که چېرته غواړئ مومو ته ولګئ پیسې اتوماپې ته نو ټول موبایل مني په تر آپشن به کلیک واخلئ صحیح ده نو بیا تاسو پیسې کولم ته لګئ یا اټوماپې ته لګئ نو هغه دلته انتخاب کړئ هغه پیسې تاسو ور ولګئ صحیح ده دغه برخه ده بل ای حواله هم تاسو ډیزاین کولی شئ او که چېرته نه وای صحیح ده پکې هم کولی شئ
بله برخه ملګر دا د اډ منی دی. مثال که چېرته غواړئ حساب پې ته پیسې اضافه کړي نو هغه چې اضافه کوي اډ منی کلیک کړه. دلته بټوین کارډس دي فرام کیش ایجنټ پې اینی کیش ایجنټ پې مثال حساب پې اکونټ ته مثال هر یو نه تاسو کولی شئ کارډونه نه دا ټول تاسو وګورئ. دغه شیان نه تاسو مثال پیسې حساب پې ته اضافه کولی شئ. سمه ده. بله خبره دا د ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې یو کارډ اضافه کړئ په دې کې نوی کارډ اضافه کړئ نو دغه خپل کارډ به لاندې کش کړئ. دلته دا ځای راځي په دا صفحه به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو سلیکټ بانک انتخاب کړئ. صحیح ده. کله چې سلیکټ بانک انتخاب کړئ مثال تاسو یو کارډ اضافه کوئ نو دغه بانکونه اوس فعلا دپاره تاسو کولی شئ. دلته ګورئ نوي څه راغلي دي. نوي یو دا دی چې عزیزي بانک والا هم تاسو کولی شئ اې ټي ایم کارډ اډ کړئ. د دوی عزیزي بانک سره هم قرارداد وشو. او بل چې دی یو نوی پلیټ فارم چې دی د حساب پې په رقم هغه نوم دی لاس پې. لاس پې هم تاسو کولی شئ د هغې نه هم لاس پې کارډ دلته اضافه کړئ. مثال اکونټ یې هغه نه هم تاسو پیسې راولېږئ یا ورته ولېږئ او عزیزي بانک هم کولی شئ. دا ټول بانکونه هم تاسو کولی شئ. ښه دا د دې حساب پې نوي معلومات وو او نوي بل څه دي په دې کې دا هم شته دی. ګورئ نوی څه په دې هغه کې راغلی دی چې دلته تاسو ته خپل نن ورځ تاریخ ټول درې واړه تاریخونه موږ ته وښایي. په دغه کې مثال هجري دی میلادي دی او د اسلامي تاریخ دی دا ټول موږ ته دلته وښایي. نو دغه نوي معلومات وو. بیا هم ځینې برخې شاید ما نه کوم پاتې وي خو کوم مهم وي هغه تاسو ته ما وښودل او له موږ سره اوسه. بیا هم زموږ واتساپ چینل ته راشئ. هلته بیا څه نوي راځي معلومات راځي بغیر د ویډیو نه مثال زه هلته به یو معلومات ورکوم نو ضرور هلته راشئ. ویډیو ډسکرپشن کې زما د واتساپ چینل لینک دی هلته راشئ او کوم څه نوې خبرې نوي شیان راځي موږ هلته اول شریک کړو بیا وروسته ویډیو کې ګورئ. نو تر بیا ښې چارې. الله په امان ښه وختونه ولرئ.